د پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو کې یو لوی جلیل القدره فقيه محدث مفسر صحابي وو. د پیغمبر علیه السلام خاص خادم وو. د اوداسه اوبه به ورسره ګرځولې، موچنې به ورسره ګرځولې. نوم یې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. پیغمبر علیه السلام وایي که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د ما امت ته هر شی خوښ کړي د ما ور خوښ ده، او که هر شی دی ورته ناخوښه وبولي د ما هم ورته ناخوښه ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د کوپې خلک رالو، وایي له موږ سره یو استاد ولېږه چې دین را ذکر تعلیم راته وکړي. د ورته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ما ځان ته ساتلی وو چې د خلافت په چارو کې به له ما سره کومک کوي، په دیني مسایلو کې به له ما سره کومک کوي، خو تاسې مې تر ځانه هم غوره کړاست، له تاسې سره به یې ولېږم. هغه صحابي مبارک وایي ګورئ که په قرآن کریم کې چیرې راغی چې یا ایها الذین آمنو، نو مسلمانانو ډېر به ځیرک کیږئ، ډېر به متوجه کیږئ، غفلت به نه کوئ، خپل ذهنیت به مستحضروئ او د آیت ته متوجه کیږي. له دې وروسته به یا ډېر لوی خیر وي، الله تعالی جل جلاله به تاسو ته امر پې کوي، یا به ډېر لوی شر وي، الله تعالی به تاسو ځینې منع کوي. نو موږ تاسې الله تعالی مخاطب کوي یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانانو. مسلمانان خو ټولو ته ور شامل ده، هغه حکومت ته ور شامل ده، رعیت ته ور شامل ده، وزیر صاحب ته ور شامل ده، معین صاحب ته ور شامل ده، رئیس صاحب ته ور شامل ده، مدیر صاحب امیر صاحب ته ور شامل ده، مامورینو ته ور شامل ده، اجرانو ته ور شامل ده، د رعیت ټولو طبقاتو ته هم ور شامل ده، او نارینه‌و ته هم ور شامل ده، زنانو ته هم ور شامل ده. ای مسلمانانو اطیعوا الله، تاسې خبره ومنئ د چا؟ د الله تعالی جل جلاله خبره ومنئ. واطیعوا الرسول، او د رسول الف لام عهدي ده، مراد جن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. واولی الامر منکم، او د خپلو امیرانو خبره ومنئ.